نو زه پکې څه ووایم خو ته ماته دا ووایه چې تا خپل دا چینل مخ په وړاندې بوتل غواړې چلی او که باندې نو بیا د خپل میک والا صاحب خفه نه شي خو لکه زمونږ په دې کیسه به دا شی بند شي نو څه به پکې ووایم خو دغه کتونکو په چکر راوتی یم د ډېرۍ سر ته به ځو واړه به کې کرکټ هم کوي ګپ به ورسره لګو مشغولیږو به نو زمونږ سره اوسېږئ او دا ویډیو به تر اخره پورې وګورئ چې مزه ترې واخلئ او خاموشي ده بلکل او د بروبین راځي ښکلی خوشبودار دا بر په ځمکه رېدلي دی پیچانو دا نختر نه دي ښه دا پیچان دي پیچان قدرتي شي او نختر خو مونږ کرو हे दकार ستړی راشي مخام د جیزای سر په ناسته یما د خرچې غم مکو یارا د غوږوالۍ بسته خرچې نه خرڅوما हे مسافري کولی نشي زه یادېږم په نظم ورځ راځي نه خندا مې تندر د اسمان دی زه فکرونه دغه معذورانومه بس مونږ کسان وایي هلکه نن خو ډېر ګڼ واړه راغلي دي ښه لبه پکې هم چیک کول ته مې شوم دی د کسانو نو زه پکې څه ووایم خو ته ماته دا ووایه چې تا خپل دا چینل مخ په وړاندې بوتل غواړې چلی او که باندې نو بیا د خپل میک والا صاحب خفه نه شي خو لکه زمونږ په دې کیسه به دا شی بند شي ته خیر څه نه څه ووایه څه نه نو څه به پکې ووایم خو دغه پکې وینا وه چې ما وکړه که تا خپل دا چینل چلول غواړې نو شی بند کړه او که نه چلی نو بیا خیر د زما نه ویډیو کو د بل نه کو نو دا خو بس دا ښکلي ښکلي هلکان راغلي دي ماشاءالله لکه د سپیچ د کولنډ نه تښتي دغه چانس دی دغه چانس دی میچ کېدو دا دوسه کوي خپلو کې دي دا خپلو کې دي انخطي دي دا تاسو ورشئ دا امپایران مسجد زمونږ په ټیم کې پردي ځکه چې زمونږ وخت کم کسان دی نور ډېر شی پاڼه پړپړه مونږ نکلو باقي یو شی پدې کې وایي خیر پدې شي کې وایي نشته دونه چې هلته ودرېږي د لیکلو والا سره چې هلکه څوک لیکایي څنګه کوي وبېله نه مړه ټارګېټ پوره شو ما وختي مو وي په تاسو چې شاټونه لګېدل ما لیدلو مه خفه کېږئ ما لبه چې دا د مخ څپېړې دي لبه چې دا د مخ څپېړې دي کله یو ګټي بل له څپېړه ورکړي کله یو ګټي بل له څپېړه ورکړي په دې باندې مه خفه کېږئ او ستاسو نه ما دا لړه وه که نه ډېره خطرناکه لړه وه دا ما وختي لیده ګوره چې کوم بال به یې ووایو هم به چکه شو چې کوم به خطا شو به هم چکه شو او چې کوم به بیخي چاون نه لیده کې به یې ورانځو شو کوم به خطا شو هغه به یې وایي کوم به خطا شو دا وایټ دی چې کوم به ولګي چکه به ګوره عالم خانه زه ساده سړی یم په میچ په حساب کتاب نه پوهېږم خو زه په دې یو شي باندې پوه شوم چې بال به ولګېد نو هم به چکه شوه خو چې بال به خطا شو بیا به چکه شوه او چې هډو به چاون نه لید نو هغه به یې ورانځ شو یاره دا څه مطلب دی لړه وکړه والله عالم څه چل نو د خدای په قدرت باندې به یې ورانځ کېده هډو چاته پته نه لګېده لړې دي او باران دی په شکال لګنه